همونه نن تاسو ته په دې درس کې وایم چې د ایران پیسې او د پاکستان پیسې دا خپل ارزښت بیرته لاسته راوړلی سي او که دا لا هم په طبیعي حالت کې دي نو زیاتره زموږ افغانانو پاکستاني روپۍ ځان سره ساتلې دي، په دې امید دي چې دا به لوړ ولاړ شي. ایراني تومن یې ساتلې دوی په دې امید دي چې دا به لوړ ولاړ سي او په دې باندې خپل هغه کوم پیسې چې ډوب سوي دي هغه بیرته راوباسي. په دې درس کې زه تاسو ته وایم چې آیا د ایران تومن او پاکستاني روپۍ دا بیرته پورته راځي او که نه ده. ښه، مخکې له دې چې لاړ شو درس ته، موږ باید انفلیشن او ډیفلیشن ته لاړ شو. انفلیشن ډیفلیشن دا هغه دوه موضوعات دي چې په یو اقتصاد باندې تړلې خبرې دي. چې کله ډیفلیشن سو نو ستاسو د کرنسي ارزښت پیدا کیږي او قیمتونه کښته راځي، او کله چې انفلیشن سو د اجناسو قیمتونه لوړ ځي او ستاسو پیسې ارزښت کمیږي. لکه څنګه چې په بل لیکچر کې مو هم د دې په هکله باندې تاسو ته ویلي وه، دا ژړ نارنجي رنګ چې دی، دا نارنجي رنګ چې دی دا ته ډیفلیشن وایي. ډیفلیشن یا د پیسو ارزښت. دغه نارنجي رنګ چې دی دې ته د پیسو ارزښت، او دا حبي رنګ چې دی دې ته قیمتونه وایي. دا قیمتونه دي، قیمتونه دلته دي. اوس تاسو وینئ چې په دغه مرحله زماني کې د دغه هیواد کرنسي خپل ارزښت ډېر سوی دی. چې کله ارزښت ډېر سوی دی قیمتونه کښته راغلي دي، ځکه چې که هر څه چې کرنسي ارزښت پیدا کوي قیمتونه په بازار کې کمیږي. نو دغه حالت باندې چې دلته تاسو راځئ، تاسو وینئ چې دې پیسو بیرته خپل ارزښت د لاسه ورکړی دی، یعنې ډیفلیشن کښته سوی دی، انفلیشن پورته سوی دی. انفلیشن یعنې قیمتونه لوړ سوي دي او کله چې ارزښت د پیسو کښته وړی دی. په دې باندې زه باید تاسو ته ووایم چې ولې دا حالت راځي. دا حالت په هغسې حالت کې راځي، لږ مثال په ډول باندې د پاکستان مثال درته درکړم. پاکستان یو داسې یو هیواد دی چې نه خپل د همسایګانو سره جوړ دی، نه د ځانه یو ظرفیت لري چې هغه خپل اقتصاد جوړ کړي. فقط او فقط دغه ته جوړه کړي دي چې نور هیوادونو ته تباه کړي او د نورو غربي هیوادونو څخه پروژې واخلي او د په اسیا کې خلک تباه کړي. دغه د دوی حایت دی او د دوی سیاسون بېسوره سیاسون دی. اوس که دغسې حالت باندې چې پاکستان دی چې دی خپل د افغانستان سره دی جوړ نه دی، د هند سره دی جوړ نه دی، د ایران سره دی جوړ نه دی، چینایان په کیسه کې نه دي، عربان هم په کیسه کې نه دي، ځکه چې عربان خو چې ویني د په ډوبۍ کې چې 90% جرمونه ته پاکستانیان څخه کېږي او چې په 95% خیرات خوران هم په عربي هېوادو کې د پاکستانیان دي، چې حتی په داسې کې هم خبر تاسو لیدلی و چې په تیارې کې هم دوی خیرات ټولول. د پنجابیان خو بیا بیخي بې شرمه دي. اوس موضوع دغه حالت ته ورسېده چې پاکستان غوندې هیواد او ایران هیوادونه چې دي دوی دغسې یو سیاسي بحران خپل په هیوادو کې جوړ کړی دی چې خارجي کمپنیانې یو پر بل پسې خپل کمپني تړي او ځي. یوازې په پاکستان کې په تیرو 2 کلونو کې نږدې 2,000 کمپنیانې تړل سوي دي او تللي دي. وخت چې خارجي مرستې رانسي، خارجي کومکونه او خارجي کمپنیان دلته تجارت سره ونه کړي، نو چې دوی هم لاړه ستا کارګر هم بیکاره کېږي. چې کارګر دی بیکاره سوه، د بهره څخه پیسې نه راځي، چې پیسې رانله ستا پیسې بې ارزښته کېږي. دلته د مثال په ډول باندې دا یو ترازو دی، دا ترازو دی. دا ترازو هغه وخت کې ثابت ساتل زموږ چې موږ په دغه اندازه باندې چې موږ مصرف کوو دومره هم موږ خپل د هیواد څخه یو شی وباسو، صادر یې کوو. د مثال په ډول باندې که زه د 100 افغاني د میاشتې زه خوراک لرم، دا د ترازو پله سوه، زه باید 100 افغاني هم پیدا کړم. که 100 افغاني زه پیدا نه کړم بیا زه څه کوم؟ زه مجبور یم چې یا یې پور کړم او چې خبره چې تر 100 افغاني ما پیدا نه کړه زما ارزښت کمیږي. زه به مجبور یم چې خلکو ته لاس نیسم، چې خلکو ته مې لاس ونیوی او پوهېږي چې حیثیت ولاړی. نو دغه هم خبره ده چې کله هم په یو ملک کې یو کار کېږي، د ملک مملکت چې دی هغه حاکم چې دی دا باید اقتصاد وزارت لري، مالی وزارت لري. دا باید دوی وپوهېږي چې دومره عاید دومره مصرف موږ په هر کال کې لرو، دومره باید موږ ورته پیدا کړو دې خلکو ته. مګر دغه ملکونه چې دي اوس دا حالت دوی نه لري.
ایران خو په غربي په مرکزي اسیا او په عربو هیوادو کې ښکېل شوی دی، جنجالونه او جنګونه په غاړه اخیستي دي. هلته خارجي کمپنیان چې هغه ولاړه ووتلې او یوازې هلته داخلي کمپنیان چې پاتې دي هغه هم خپله د ایران د حکومت کمپنیانې دي. نو دلته کاري زمینه نشته. ایران چې د یوازې خپل پر تیلو باندې ولاړ دی، هغه تیل هم اوس دومره خریداران نه لري ځکه چې په بلاک لیست ته تللی. نو دا سو دلته د پیسو ارزش پر کمېدو سو، او چې کله د پیسو ارزش مخ پر کمېدو سو دلته یو بله موضوع هم بیا پیدا سوه. په دې اخر ورځ کې که ستاسو په یاد وسي FATF یو اداره د فاینانشل اکټیو ټاسک فورس دا چې دی هغه اکټیو همداسې یو شی دی. دا اداره چې د پولشویي په تورو پیسو په وړاندې یو د جهاني سطح باندې یو اداره ده چې ډېر ملکونه یې کنټرولوي چې دوی د تورو پیسو کاروبار ونه کړي. تورې پیسې څه رقم دي چې پیسې چاپوي، دا مثلا په میلیونونو ډالر چاپوي او دا چاپوي خپل بانکي نظام ته حاکمي او منبع معلومه نه ده، فقط چاپ یې کور واچو. دا FATF چې دی دغه د اداره د دغه لپاره جوړ شوی ده. ټول بانکونه پاکستان دی، افغانستان دی، ایران دی، دا زیاتره ادارې چې دا ادارې کنټرولوي چې دا پیسې د منبع د کوم ځای کېږي. چې کله پیسې ډېرې چاپې سوه نو دلته دا اداره وایي چې دلته د پیسو کنټرول معلوم نه دی، د پیسو صفایي معلومه نه ده، دا پیسې دلته تورې پیسې راځي، د پیسو صفایي نشته، دا تورې پیسې دي. چې تورې پیسې سوه بیا وروسته دې هیوادو ته اخطار ورکوي. مثلا په ایران ته اخطار ورکړو چې تاسو به د تروریزم سره کومکونه نه کوئ، تاسو به په نورو هیوادو کې مداخله نه کوئ، تاسو به دا پیسې چې چاپوئ د هغو منبع باید معلوم واوسي. دا کارونه یې ونه کړه. ایران باندې بلاک لیست ده، ایران په بلاک لیست کې دی. همداسې پاکستان هم همدغه حالت ته ورسېدی. پاکستان ته هم اخطار ورکړو چې تاسو په افغانستان او په دې ملکو کې تروریستي ګروپونه تاسو سپورټوئ او تاسو خپل د ځان پیسې چاپوئ، ماشینان سره دي. که دا کنټرول نه کوئ تاسو موږ په بلاک لیست کړو. دا یې هم بلاک لیست کړه. او ترکیه چې ده هغه هم اخطار یې ورکړ، هغه یې ګرې لیست یو څو وخته واچول بیا بیرته یې ایسته کړه. اوس پاکستان او ایران چې دی، پاکستان په یو څو وخته په ګرې لیست کې، اوس په تور لیست کې دی. چې کله تور لیست چې سو نو بیا دلته پخوا که عربو هیوادو کې هم یو چا پاکستاني روپۍ وړوی هلته یې په هوایي میدانونو کې اخیستل. اوس دغه هم څوک نه اخلي، هلته نه اخلي، هلته نړیوال اکسچینجونه نه اخلي، صرافیان نه اخلي. ایران لا همدغسې حالت دی چې کله دا پیسې بلاک سوه په دغه پیسو باندې ته راکړه ورکړه نشي کولی. اوس لکه ین د چین ین چې دی، عربستان خپل تجارت د چین د پیسو سره د هند سره کوي، او که مثلا د ین بلاک لیست ته ولاړی بیا عربستان حق نه لري چې د سره په هغه پیسو باندې تبادله وکړي. نو دلته دوی بلاک شوي دي. په نړیوالو مارکیټو کې هم داخله د پیسې ارزښت نه لري، او په خپل داخل کې هم دوی سیاسونه چې دي دومره قدرت نه لري چې هغه ترازو چې دی هغه ترازو میزانه وساتي. دغه ترازو دوی میزانه نشي ساتلی. هم په دومره اندازه چې دوی واردات لري دومره اندازه باندې دوی صادرات باید جوړ کړي، خو دا یې نشته ورسره. څه کوي اوس پاکستان او ایران څه کوي؟ ایران او پاکستان دوی د چاپ ماشینونه یې اخیستي دي، پرنټران یې اخیستي دي، بس پیسې پرنټوي، پیسې چاپوي او پیسې چاپوي. دلته چې هر څومره پیسې چاپوي چې کله هم پیسې زیاتره چاپ سوه پیسې خپل ارزښت د لاسه ورکوي. چې پیسې چاپ سوه څه ده؟ ډالر پورته راځي. ډالر چې پورته سو اوس یو ډالر چې دی مثلا 350 پاکستاني روپۍ دی، دا یو څو وخته بعد مثلا 380 روپۍ ته ځي. 380 روپۍ ته چې ولاړی دلته خلک راوځي مظاهرې کوي. دلته مظاهرې چې شروع کړي، دا مظاهرې دي چې خلک وایي چې موږ پیسې غواړو، موږ ژوند غواړو. څه کوي حکومت؟ ځي نورې پیسې چاپي، دلته پیسې نورې چاپې کړي. هغه پیسې چې چاپې کړي فقط د دې خلکو خوله تړي. د دې دغه چې اوس مظاهرې ترې راوتلې، جنجال ته راوتلې، د اوس دپاره خو خوله تړي. څو ورځې بعد ډالر چې 380 دی دا ځي 400 ته ځي. بیا خلک راپورته کېږي مظاهرو ته، جنجال ته، او بیا څه کوي؟ پیسې نور چاپوي.
پیسې چې نور چاپ کړه بیا د دې خلکو خولې بندي دا په سیاسي حالات باندې او خبره دې ځای ته رسیږي چې دا راتلونکي څو کلونو کې د $1 مساوي کېږي 100% درته وایم په یو کال 2 کال کې $1000 ته رسیږي یعنی $1 $1000 ته رسیږي که هر څوک په کورو کې پاکستاني روپۍ لري می ساتئ ځکه کتاب مخ پر ضعیفېدو دی ځکه هیڅ کوم داسې دلیل منطق نشته چې یو خارجي کمپنۍ دې راسي بیا په پاکستان کې سرمایه ګزاري وکړي تر څو چې پاکستان کې سرمایه ګزاري بیرته شروع نسي پاکستان به همدغسې مخ پر تباهي روان اوسي اوس د ایران سرنوشت سره کم دی د ایران سرنوشت بیا زه تاسو ته دلته ووایم دا د ایران سرنوشت دی ایران په 2001 کې 322 میلیارد تومن یې درلودل چاپ کړي 322 بلیونه یعنی میلیارد په انګلیسي کې میلیارد ته بلیون وایي یعنی 322 میلیارده تومن یې درلودله چاپ کړي په هغه وخت کې یو 1000 تومنه مساوي وه 15 افغانۍ همدغسې وه 15 افغانۍ تر 100 افغانۍ پورې هم یو تومن ارزښت یې درلوده اوس تومن څه شي ته راغلی دی اوس په 2023 کال کې 102 میلیارده پیسې د ایران حکومت چاپ کړي دي 102 میلیارده نو دا خو چې هر څومره چاپېږي د دې ارزښت ته راسه ورځي که تاسو په دې فکر کې یاست چې دا تومن چې تاسو یو وخت په 10 افغانۍ اخیستی دی بعضو په 20 افغانۍ اخیستی دی بعضو په 10 افغانۍ اخیستی دی تر اوسه پورې دا تومن تو ساتئ چې بیرته 10 افغانۍ ته لاړ شي په هېڅ عنوان نه ځي ځکه چې 102 میلیارده که دا تاسو دومره دا څه چې بیرته دا تومن 10 ته راسي چې دا 10 ته راسي 10 برابره د ایران اقتصاد لوړېږي نه د دې امکان صفر دی ځکه چې ایران په دغه اوسني حالات کې کوم تغییر په سترګې نه لیدل کېږي چې هلته یو خارجي کمپنیانې راسي سرمایه ګزاریان وکړي د دوی سیاسي حالت سره سم سي که بیخي سیاسي حالت یې سم سي هم دومره ظرفیت نه لري چې 10 برابر سي دا اوس هم د دوی اقتصاد هغه دی څه کم تریلیون ته خبره رسېدلې د ایران له چې تریلیون ته رسېدلې که دا 10 برابر شي دا خو د هند تر اقتصاد هاوړي دا خو د انګلستان او د جاپان تر اقتصاد هاوړي نو دا درته وایم چې څومره هم دا خو د دوی هغه ارقام دي چې دوی نشر کړي دي مګر زه په یقین وایم چې 2000 میلیارده کمتره چاپ شوي نه دي په ایران کې 2000 میلیارده تومنه 2000 میلیارده تومنه چې ته چاپ کړي او که ته وغواړې چې دا 2000 میلیارده ته بیرته 10 برابره کړي چې 10 برابره کړي خو دا خو د امریکا د جی ډي پي سره مساوي سو د امریکا اقتصاد جی ډي پي په هکله باندې هم دلته یو ویډیو پرېږدم هغه تاسو وګورئ چې جی ډي پي څه شي ده نو دا هغه موضوعات دي چې زموږ زیاتره افغانانو تومن تر اوسه په کور کې ساتلي دوی په دې فکر کې دي چې دا به بیرته 10 ته ځي دا به بیرته 20 ته ځي دا بیرته 10 ته ځي دا به بیرته 50 ته ځي په هېڅ عنوان نه ځي دا اوس که هماغه تومن چې تاسو مثلا 200 میلیون تومنه په کورو کې ساتلي دي او تاسو په دې امید یاست چې هغه کار بیا شي 10 ته ورسېږي زه تاسو ته په اطمینان وایم چې 50 روپۍ ته هم نه رسېږي 15 افغانۍ ته هم یو تومن نه رسېږي 1000 تومن ایران یوازینۍ لاره همدغه ده چې دوی باید خپل د ریاله څخه خپل پیسې تومن ته واړوي چې کله یې د ریاله څخه تومن ته واړوله دوی څه کوي دوی 3-0 ختموي 3-0 چې ختم کړه اوس مثلا تاسو 100,000 تومنه لرئ 100,000 تومنه دا 3-0 چې ختم کړه دوی په 100 تومنه بدلوي 100 تومنه چې بدل کړه برته هغه د پیسو حجم سره برابرېږي مګر اقتصاد خو دوی خپل اقتصاد په همدغه ډول باندې مخ ته وړي چې هر څومره پیسې ارزښت کم وسي کارګر هلته ښه کار کوي خارجي کومکونه راځي خارجي سرمایه ګزاریان راځي ایران هم نه غواړي چې تر دې حالت خپل پیسې لوړې کړي ګرد و سیستم کارتی دی چې ایران کې وایي بیا کارت تو کارت کنه نو دا مې ته دې ویله که تو معاملې هم کوئ په تومن باندې راکړه ورکړه کوئ په صرافي کې
فقط داسې تبادله وکړئ چې نن دې واخیستل په بله ورځ کې بېرته خرڅ کړه، چې دا یو سنټ هم په دې کې ګټه کېږي، هغه ګټه واخله خرڅ یې کړه. تومان مه ساته ځان سره، ځکه چې تومان مخ پر ضعیفېدو دی، هېڅ امید دا نشته، ځکه چې هر کال هم دوی پیسې چاپوي او د پیسو چاپېدو سره د دوی ارزښت لا هم د لاسه ځي. پوه شوئ؟ نو د پاکستاني روپۍ هم هماغه حیثیت دی. د راتلونکي دوه کاله کې زه تاسو ته په اطمینان وایم چې $1 چې دی 1000 پاکستاني روپۍ کېږي. دا ځان سره وساتئ، دا ویډیو به دلته سره وسي. دا حالت را روان دی، ځکه چې په پاکستان کې کوم امید نشته چې بیا کمپنیانې راسي، بیا سرمایه‌ګذاري وسي او د دې اقتصاد سم سي. نو د دې درس کې مې دا تاسو ته وویلو چې خپل پیسې په پاکستاني روپیو او د ایران په تومان باندې مه بندوئ. مخ پر ضعیفېدو دی، مګر هغه کې عاید نشته. خپل تجارت په بل شي واړوئ او خپل ذخیرې هم په افغاني یا په طلا یې واړوئ. نور دا بحث نه اوږدوم، په دوست هم ورکېږي. بس تر دغه ځای مې تاسو ته وویلو چې د ایران حالت ایران د پیسو حالت برته نه پورته کېږي. څه چې لرئ خپل په اقتصادي روزانه چارو کې مصرف برته شروع کړئ، خپل تجارت به وکړئ. هغه چې هلته بند اوسي هم هغسې بند تاوان دی او یو وخت کې لا هم تر دې به هم ضعیفه سي تومان. ښه ایراني پاکستاني روپۍ خو چې دا دي همدا اوس یې خرڅ کړئ، ځکه چې اوس هم حالت لږ ښه دی، دا لا خرابېږي. تر بیا هم په الله سپارم، خپل نظریات راته ولیکئ او دا ویډیو د نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. ښې چارې.